السلام علیکم. نن به راځو په دې ویډیو کې موږ به د کمپیوټر په هیک باندې خبره کوو چې څنګه کمپیوټر موږ هیک کولی شو. ترو دغه هیک اټس مین مطلب دا دی چې موږ تاسو ته څوک کمپیوټر راکړي او هغه باندې پاسورډ وي. د هغه پاسورډ معلومولو نه بغیر موږ په ده باندې یو پالیسي لګولی شو. په دغه پالیسۍ سره کله چې موږ دا اډمن ته واپس ورکړو نو هغه نشي کولی چې دغه کمپیوټر یا لیپټاپ واپس څه کړي، هغه لاګین شي پې. نو ډېر ایزي میتھډ دی. راځئ دا ویډیو راسره فالو کوئ او که چېرته زموږ په چینل باندې تاسو نوي یاستئ نو زموږ چینل خو سبسکرایب. کله چې تاسو F2 بټن پرس کړو نو دغه شان وینډو تاسو خلاصه شي. نو دلته دغه وینډو کې به تاسو راشي سکیورټي ته. کله چې سکیورټي ته راغلی دلته به تاسو یو پاسورډ سیټ کوئ. لکه زه یم HTTP پاسورډ سیټ کوم. نو تاسو وګورئ انټر د نیو پاسورډ لیټس سپوز 2233. دلته به تاسو پاسورډ به تاسو کنفرم کوئ چې 2233. دا به تاسو کوئ اوکې. اوس دا پالیسي موږ څه ولګېدله. اوس چې لیپټاپ چې دی اټومیټیک به خلاصېږي، دغه پالیسي به په ده باندې لګېدلي. تاسو اوس ګورئ نو دا چې کله اډمن ته تاسو ورکوئ تاسو کتلی شئ هغې اوس څه شي نشي لاګین کېدلی.